بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو نننې درس چې دی هغه زمونږه د مني مذي او ودي باره کې دی. دې نه مخکې مونږ د غسل مکمل بیان کړی او هغې کې مونږ د غسل عملي طریقه ښودلې وه چې جنابت نه به څنګه غسل کې، د حیض او نفاس او دغه رنګې د احتلام نه به څنګه غسل کېدلی شي، او هغه شیان هم ذکر کړي چې د هغې وجې نه په انسان باندې غسل لازمیږي، او دغه رنګې په غسل کې فرضونه څو دي، فرضونه کم دي، سنتونه او مکروهات د هغې بیان مخکې تیر شوی دی. بیا ورونو پوښتنه کړې وه د مني مذي او ودي باره کې چې د دې منځ کې فرق څه شی دی او د کومو نه په انسان باندې غسل واجبېږي او د کومو نه نه واجبېږي. نو محترم ورونو یوه خبره یاد ساتل پکار دي چې د انسان نه د مخکې لارې نه څلور قسمه اوبه وځي، چې دې کې ځینې داسې دي چې د هغې وجې نه په انسان باندې غسل هغه لازمیږي، او بعضې داسې دي چې د هغې وجې نه په انسان باندې غسل نه لازمیږي، صرف اودس کول چې دی هغه کافي دي. اول په دې کې چې دی هغه میتیازې دي، نو کله چې دا د انسان نه وځي انسان یې وکړي نو بیا په ده باندې غسل نشته دی، د طهارت دپاره به دا اودس کوي، انسان په اودس سره پاکیږي. بل محترمو منی دا هغه اوبه دي یا دا هغه ماده ده چې د انسان نه د شهوت په وخت کې په شدت سره وځي او انسان ته یو قسم خوږوالی، یو قسم مزه محسوسیږي، دې ته ویلی کېږي مني. دا هغه اوبه دي چې د دې نه انسان پیدا شوی دی. الله سبحانه وتعالی په سورة طارق کې فرمایي خلق من ماء دافق، او د دې اوبو صفت دا ده چې دا ټوپوهونکې اوبه دي، یعنی په شدت سره انسان نه وځي. نو کله چې د انسان نه دغه اوبه وځي نو هغې نه پس په ده باندې غسل هغه لازم دی او غسل پرې واجبېږي. دریم محترمو مذي دا هغه څلیښناکې اوبه دي چې د انسان نه په وخت د شهوت کې یا بغیر د شهوت نه خارجېږي، او بیا بعضې داسې انسانان دي چې د هغې نه بلکل دا مزي وځي نه، او بعضې داسې دي چې د هغې نه دا ډیر وځي. لکه علي رضی الله عنه فرمایي چې ما نه به دا مذي ډیر زیات وتل. نو بیا نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه، یو صحابي ته وفرمایل چې ته د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه د دې باره کې چې د دې نه پس په انسان غسل لازمیږي که نه لازمیږي. نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل صرف اودس به کوي، غسل نه لازمیږي. نو دا د انسان نه د ټوقو ټقالو په وخت کې وځي، خو فرق د مني او د مذي باره کې دا دی چې مني ډېر په شدت سره وځي او انسان ته خوند محسوسیږي په دې کې، او مذي چې دی دا انسان په دې باندې نه پوهیږي چې د انسان نه وځي. هغه وخت انسان پوهیږي چې کله لوندوالی محسوس کړي، جا کپړې لمدې شي او دا نرۍ اوبه دي، لږې غوندې څلیښناکې اوبه دي. دې نه پس صرف انسان باندې اودس کول دا لازم دي، او خپل فرج او عورت به دا اینځي. څلورم چې دی هغه ودي، دا هغه ټینګې سپینې اوبه دي کومې چې د میتیازو نه مخکې یا وروسته د میتیازو نه د انسان نه خارجېږي، او کله چې انسان مریض اکثر هغه وختونو کې د انسان نه دغه اوبه خارجېږي، دې ته ودي ویلی کېږي، او په دې باندې هم غسل نه واجبېږي، صرف اودس کول چې دی هغه کافي دي. نو دا اخرنۍ مذي او ودي دا چې دی نجسې اوبه دي، او انسان به د دې نه صرف اودس کوي او خپل فرج او عورت به هغه انځي. نو خلاصه دا شوه چې دا درې قسمه کومې اوبه چې دي هغې نه به صرف اودس کېدلی شي، چې میتیا دې شوې، مذي شو او ودي، او هر چې مني دي نو هغې نه پس به انسان غسل کوي، غسل ورباندې واجبېږي. دا شو د نن ورځې درس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.